حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د معراج په شپه باندې ز پس کسانو باندې تیر شوم چې د اغي د شونډې په کنچیانو باندې کټ کیږي او چې کله دا شونډې کټ کړي شي نو بیا هغه شانتي دوباره روغی شي نو بیا دا په دا شونډې او دا جبه ورله په کنچي باندې کټ کی دا تی مکمل کټ کنو چې دا کټ کنو دا دوباره روغی شي وما د جبريل عليه السلام نه تاسو کو جبريل دا کم بدبخت خلق ته چې الله تبارک وتعالى ورته دومره سخت سزا ورکړي شونډې په کنچانو کټ کیږي جبې په کنچانو کټ کیږي جبريل د دوی جرم څه دی دوی ګناه څه کړی دا وی جبريل عليه السلام راته فرمایل دا استاد د امت بے عمل واعظین دي دا استاد د امت هغه علما هغه مولیان دي چې بیانونه نور ته کوي خو په خپل په عمل نه کوي دا استاد د امت هغه واعظین دي خلق ته وعظ او نصيحت کوي خو په خپل په عمل نه کوي یقولون ما لا يفعلون چې سوي نو هغه کوي نه دا هغه خلق دي ذکر ته الله دومره سخت سزا ورکړي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي علم د پاره عمل ډیر ضروری دی علم زیادت دومره ضروری نه دی چې د عمل په زور ضروری دی دا خو ځان له خبره چې دا لوی عالم دی خو دې خبره ته وګوره چې د دې عالم په د خپل علم باندې عمل څومره دی دې نه اکثر خلکو ته مونږ وایو هغه وي مونږ ته دعاګانې کوي مونږ ورته مونږ به درته یقینا دعا کوو خو تاسو مونږ ته دعا کوئ چې الله تبارک وتعالى مونږ ته په دې خپل علم باندې عمل را نصیب کړي بلکې علما ستاسو دعاګانو ته بیا ډیر محتاج دي ستاسو په نسبت سره ځکه دا شیطان ابلیس چې دی کنه دې چې په عالم پسې څومره زور لګي دومره په امی پسې نه لګي دې عالم ته ډیر زور لګي ځکه چې یو عالم گمراه شو د سره پورا محله پورا علاقه گمراه شوله د غلطه مسله بیان کړه غلط خبره وکړه خلک په عمل کوي نو دا ټول خلک په گمراهۍ کې اخته کیږي نو شیطان وی کم مین ځای چې مین سړی چې کم دی د چا چې خبره چلیږي د گمراه کدا نور به په خپل گمراه کیږي نو د شیطان زیات زور په چا پسې وي په مولا پسې وي په عالم پسې وي ادي وجنه علما ستاسو دعاګانو ته ډیر زیات محتاج دي ادي وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه وای چې کله تاسو په امام پسې شاته ودرېږئ دا صفونه جخ جخ جوړوي په دې صفونو کې لار مپرېږدئ دا صف چې دی کنه دا صف دا مخې ته د امام د پاره شاته یو سکیورټي ده دا صفونه چې ولاړ دي کنه دا یو سکیورټي ده دا یو دیوال دی د امام ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تاسو په صفونو کې لار مفریدای ځکه دا شیطان چې په صف کې نری غونته کې زوم امید پاره کې ورننه وځي نو په یو صف کې رانه نوځي په دویم کې رانه نوځي په دریم کې رانه نوځي نو مخې ته چاته ځان را ورسي امام ته ځان را ورسي دغه د مخې د طرف راتلې نشي د خي او ګس د طرف نشي راتلې خو دې چې حمله کوي د شان کوي د حمله د شان کوي نو چې کله د شان حمله کوي نو د په صفونو کې رانه نوځي نو د صفونو کې نشي راتلې خو چې په صف کې لار اومن تل د پاغي کې نه نوځي نو دیو جن نبی رسول الله فرمایي وي تاسو په امام پسې چې صفونه جوړ کړي په صفونو کې لار مفریدي په دې کې شیطان رانه نوځي خنه چې په صفونو کې راتو نه چاته ځان را ورسو امام ته ځان را ورسو نو چې امام ته ځان را ورسو نو امام مخې ته په مانځه ولاړ دی ورته وسوسې شروع کی نو چې مولا صاحب په مانځه کې غلط کې جو شاته ټول خطا شروع چې د امام صاحب سوچ خراب شي په مانځه کې سوچ پاتې نشي شاته ټول مونږ کېږي خرابېږي نو د دې وجنه اکثر مخې ته امام خطا شي نو موږ وایو مولوي صاحب سوچونه بل ځای دي د مولوي صاحب سوچونو کې ستام قصور دی شاته سب ته وګوره کنده شیطان خو ته مخې ته را پرې خودو نو صفونه به بالکل نبی علیہ السلام فرمای جوړ ساتي جوړ
مخکې صف کې چې د یو تن ځای او د مونځ شاته نه دی پکار دی به مخې ته صف ته راځي دغه ځای به بند دی لومبه اول صف کامل بیا دویم بیا دریم او صفونه به جوغ جوغ جوړوي چې په هغې کې لاره نه وي د دې وجې نه علما هم ستاسو د دعاګانو څه دي محتاج دي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا هغه علما دي هغه واعظین دي چې بل ته نصیحت کوي خو په خپله پې عمل نه کوي سزا ورته دا ورکېږي په ورځې د قیامت چې د ده دا شونډې به په کینچو کټ کېږي او دوباره به بیا رغېږي الله دې موږ د دې حالت نه وساتي